السلام علیکم دوستانو ویلکم ټو انګلیش وذ ولی دوستانو نن به مونږه پریزنت انډیپندنت ټینس انټراګیټیو او نیگیټیو انټراګیټیو سټرکچر وایو لدینه مخکې مونږه پازیټیو سنټنس او نیگیټیو سنټنس مونږ کړی وو. فار ایگزامپل مونږ ویلیو چې هغوی کرکټ کوي نو د پلی کرکټ، هغوی کرکټ کوي. بیا مونږ په نیگیټیو کې ویلو چې دوی کرکټ نه کوي، دی ډو ناٹ پلی کرکټ، دوی کرکټ نه کوي. نو اوس به مونږه پوښتنیزې جملې وایو چې هغې ته انټراګیټیو سنټنس وایو. نو څنګه کې راځئ انټراګیټیو سنټنس یعنی پوښتنیزې جملې به مونږ څنګه کوو. پوښتنیزو جملو کې دوستانو سټرکچر به ځان پوهیږئ. ډو ډز دا هیلپینګ ورب به مونږه د سبجیکټ نه مخکې استعمالو، او ډو ډز په کوم حالاتو کې استعمالیږي چې کله مونږ سره سبجیکټ پلورل وي نو مونږ به ډو لګو، او کله هم سبجیکټ مونږ سره سنګولر نو بیا به ډز مونږ لګو. نو ډو ډز پلس سبجیکټ پلس پس فارم اف ورب پلس آبجیکټ. صحیح ده. جملو کې به استعمال څنګه کوو. نو ډو یو پلی کرکټ، آیا ته کرکټ کوي؟ پوښتنیزه جمله ده. بیا مونږ وایو چې ډز شي ریډ ا بوک، آیا هغه کتاب مطالعه کوي. ډو دے گو ټو سکول، آیا هغوی ښوونځي ته ځي. دا زمونږه انټراګیټیو سنټنسز. اوس مونږ وایو انټراګیټیو او نیگیټیو سنټنس دا به څنګه جوړوي، یا نیگیټیو انټراګیټیو سنټنس د دې سټرکچر به مونږ څنګه جوړو چې پوښتنیز هم وي او منفي هم وي. صحیح ده. ډو ډز به لکه څنګه چې په انټراګیټیو کې استعمال شو، ډو ډز به اول راوړو د سبجیکټ نه مخکې، بیا پلس ناٹ. ما تاسو ته مخکې ویلو چې ناٹ به هر ځای کې سټرکچر دی تاسو جوړوئ. ناٹ به په دریم ځای کې راځي، پلس ورب پلس آبجیکټ. صحیح ده. نو اما کشان ډو ډز د سنګولر د پاره ډز استعمالیږي او د پلورل لپاره ډو استعمالیږي. نو ډو یو ناٹ پلی کرکټ، آیا ته کرکټ نه کوي. ډز شي ناٹ ریډ ا بوک، آیا هغه د کتاب مطالعه نه کوي. ډو دے ناٹ گو ټو سکول، آیا هغوی ښوونځي ته نه ځي. نو دوستانو دا و زمونږه د پریزنت انډیپندنت ټینس سټرکچر چې ټول په تفصیل سره مونږ وویلې چې هغه کرکټ کوي، هغه کرکټ نه کوي، آیا هغه کرکټ کوي. بیا مو ویلې چې آیا هغه کرکټ نه کوي. نو څلور سټرکچر مونږ جوړ کړلې، په دې کې مونږ تفصیل سره کار وکړو. نو روانه ویډیو کې به مونږ انشاءالله پریزنت کنټینیوس ټینس وایو.